او ټول افغانیان لوریان باندې زه فخر ویاړ کوم چې اتا یې سپورټ کړی دی او اتا سپورټ کوي او اتا سره ولاړ دي. دلته خو هغه پردې ته مخامخ ناست خلک ناستې پوهېږي هغوی یله دا وشو دا وشو دا وشو. زمونږ د پاکستان او زمونږ پېښور کې څه بېخونده خلک داسې شته چې هغه نه غواړي چې دا کس ته کامیاب شي. لکه چې څنګه افغانستان کې زمونږ یو ورور دی عطا ویلفیر فاونډیشن ډېر ښه کار کوي، د انسانیت دپاره کار کوي، د خدمت دپاره کار کوي او ټول افغانیان لوریان باندې زه فخر ویاړ کوم چې اتا یې سپورټ کړی دی او اتا سپورټ کوي او اتا سره ولاړ دي. دلته زه به یو خبره وکړم، زمونږ خیبر پښتونخوا کې چې څومره میکونو والا دي څومره کسان دي، یو انسان مخکې شي هغې ورپسې چالو شي. دلته خو هغه پردې ته مخامخ ناست خلک ناستې پوهېږي هغې یله دا وشو دا وشو دا وشو. د افغانیانو باندې زه فخر ویاړ کوم، یو بل سپورټ کوي، افغانیان ما هم سپورټ کوي. افغانیان تکړه خلک دي، پښتانه خلک دي، هغې چې څومره سوشل میډیا روریان دي افغانستان کې هغې یو بل سپورټ کوي. دلته داسې کسان شته چې ته ښه کار کوې هم دې نه پرېږدي، بد کار خو هسې هم بد کار وي، خو چې ښه کار کوې ډیمانډ به نه کوي، بلیک میلینګ به کوي، هسې به دې بدناموي. نو افغانستان چې څنګه عطا بھائی دی موږ یې سپورټ کوو، ټول پاکستان یې سپورټ کوي، ښه کار کوي. دغسې د پاکستان کې هم تکړه خلک پیدا شي چې موږ یې سپورټ کوو، موږ ورسره مینه محبت وساتو او نفرت نه ځان وساتو. کاشف بھائی دره ته ورنه صاحب لکه څنګه تاسو پسې ډېر هسپتالونه ولګېدي، پوسټینګ ورپسې کاشف علي داسې و کاشف علي داسې که نه داسې زموږ پښتنو کې دا یو شی دی چې یو د بل خپې وایي، دا وجه څه ده یار؟ اوس ما تاسو یو خبره وکړه چې څنګه افغانستان کې عطا بھائی ټول افغانیان سپورټ کوي، زمونږ د پاکستان او زمونږ پېښور کې څه بېخونده خلک داسې شته چې هغه نه غواړي چې دا کس ته کامیاب شي او دا کس ته مخکې شي او د دې کس ته نوم شي او د دې کس ته پهچان شي. نو موږ به د خلکو پسې نه ځو، خلک به خپل کار کوي. الحمدلله الله لاک لاک شکر دی، موږ چې کم کار کوو الله نه مطمئن یو، یو ښه کار دی. په دې به ما ډي سي هم سپورټ کوي، په دې به ما اے سي هم سپورټ کوي، په دې به ما پولیس ډپارټمنټ سپورټ کوي. نشه نه خرڅوم، آیس نه خرڅوم، پوډر نه خرڅوم، نشې نه خلک اړوم، د آیسو خلاف یم، د پوډرو خلاف یم. دا زما بد کار نه دی، دا ښه کار دی. نو انشاءالله الله نه امید ساتم دا خلک به موږ سپورټ کوي. دې ته به زه ووایم چې ردې بدې مه جوړوئ، لر بر یو پښتون دی، یو مینه یو محبت دی. عطا هم زنده باد، هر پښتون زنده باد چې چا سره روپۍ حکومت مرستو تعاون کوي که هغه هر څوک دی، هر څوک زنده باد.